You might have seen the report of Amnesty تاسو به په International. افغانستان کې د انساني او د ښځو د حقونو د سرغړونو په حقله د امنسټي انټرنیشنل او د نورو ادارو تازه ریپورت لیدلی. تاسو به څه وایئ؟ So since the takeover of Afghanistan by the Taliban on August 15th. د افغانستان د واک ترلاسه کولو نه پس اوسه پورې موږ ډیر بدلونونه لیدلي دي او تر ټولو مهمه پکې د ښځو او د انساني حقوقو د دفاع غوښتنې دي. دا ریپورت ښایي چې کوم لوزونه طالبانو کړي وو په خاصه توګه د ښځو د کار کولو او تعلیم په حق له نو هغه نه دي پوره شوی. که څه هم طالبان د هر څه د مذهب یا د مذهب د پوهې لرلو په نوم کوي، خو دا لا واضح نه ده چې کله د طالبانو وایي په ښځو غږ کړي وو چې ملک ما پرېږدي، ځکه چې موږ ته به د تعلیم یافته او د تربیه‌کار خلکو ضرورت وي، نو هم دغه ښځې یادولې. ښځې نه یوازې د خپل مستقبل بلکې په هغه ملک کې د ښځو د جنکو د مقام په حق له فکرمند دي چې نه دي خبر جنکې به بیا نه تعلیم وکړي شي او کنه. طالبانو وینا وا چې جنکو ته به ښځې سبقونه ښایي، خو آیا د دې لپاره هلته ضروري اډانه موجوده ده؟ دا واضح نه ده او جنکې په کورونو کې ناستې دي، نو په نتیجه کې به نه یوازې د جنکو لپاره د تعلیم مواقع کمې شي، بلکې چې کوم پرمختګونه د ښځو د حقوقو او پرمختیا په لړ کې شوي هغه به د لاسه لاړ شي. If women are not back to work or if پخوا هم طالبانو جنکۍ او ښځې سبقونو نامنې کړي دي، نو که دې ځل هم دغه شان کیږي نو په افغانستان به څه اثر ګورئ؟ What we do know about indicators on the importance of women, girls being educated and women being part of the work. د جنکو د تعلیم او د کار کولو د اهمیت په حق له ټوله نړۍ خبر ده چې ښځې د ټولنې یوه اهمه برخه ده. ټولنه کې خپل کردار لوبونکې ښځې د پرمنه ټولنې او د کار په ځای کې د ښه ماحول سبب جوړیږي. د طالبانو د تعلیم وزیر دا خبره منلو نه انکاري دي چې جنکۍ د سکولونو منې کړي دي، خو دا نه وایي چې د هغوی په حساب د سبقونو ښودلو لپاره ضروري انتظامات یا اډانه موجود نه ده. او موږ لیدلی چې پخوا به هم هغوی ښځې بې د محرمه کور نه بهر نه پرېښودې. دا حالات د جنکو دپاره مواقع کمې کړي او ښځې ورسره خپل مستقبل غیر محفوظه ګڼي. او کله چې په ښځو کې داسې ویرې پیدا شي، نو دا د آمرانه یا د پدرانه یا د نرواکۍ لارې هواري او نرواکه ټولنې د خپل آمرانو د واکمنۍ حفاظت کوي. بل دا چې کله تاسو ښځې د تعلیم او د کار کولو د حق نه محروم کړي، نو تاسو په حقیقت کې یو ټولنه کنټرول کولی شئ. موږ په تیرو 20 کالو کې لیدلي دي چې افغان ښځو ته د وړوکي قرضو د واپسې شرح تر 100% ده او هغوی د خپل کورونو د آمدن سره په ټولنه کې هم کردار لوبي. افغانستان د دغه ښځو د کردار نه محروم کول داسې دي چې لکه افغانستان د یو رښتینی مستقبل نه محروم کول. Taliban from the beginning claimed that women will be طالبان د سر نه دا وایي چې ښځو ته به د شریعت په رڼا کې حقونه ورکوي، چې اوسه پورې واضح نه ده. خو بلخوا ډیر قدامت پرسته اسلامي ملکونو ښځو ته په اقتصاد کې د موقع ورکولو او د هغوی حقونه منل شروع کړي دي. نو طالبان بیا د افغان ښځو دپاره څه قسمه شریعت غواړي؟ A couple of things. There's been a lot published recently and historically on the notion that women under Sharia are denied access. دا خبره په نظر کې ساتل پکار دي چې شریعت ښځې د تعلیم او د روزګار د حق نه محروم نه ساتي. په مذهبي اصولو کې داسې هیڅ څه نشته. که بیا موږ د امریکې د حملو پس د عراق او افغانستان حکومتونو او آئین ته ګورو، نو په هغې کې ځینې شقونه شامل کړي شوي وو. مثال په توګه په ایران کې د ټولو قوانینو سرچینه یوه وه، خو د وراثت، د واده، د طلاق او د ماشوم د ساتلو په شان د مسلو د فیصلو اختیار مذهبي تشریحي عدالتونو ته ورکړی شوی وو. دا څه غلط طریقې کار نه دی، خو چې کله تاسو د ښځو او د هغوی د حقوقو سره تړلې د مسلو د فیصلو اختیار د یو مشترکه او ټاکلي قانوني نظام نه بهر تشریحي یا شرعي عدالتونو ته وسپارئ، نو د ښځو او سړو لپاره قوانین بدل شي. موږ ته د خپل ځان نه دا تپوس پکار دی چې داسې ولې کیږي. د عراق او افغانستان آئین چې امریکا یې ملاتړ کړی وو، هغه هم په دې طریقه جوړ دی، ولې د ښځو سره تړلې حقونه شرعي عدالتونو ته وسپارل شي او د یو مربوط قانوني نظام د لاندې نه وي چې څنګه د نارینه‌و یا د ټولنې دپاره وي. نتیجه یې هم دا راوځي چې ښځې د ټولنې مساوي برخه نه دي. آمرانه حکومتونه ټولنې کنټرول کولو لپاره د ښځو د حقونو چقولو په لړ کې هم دغه غلطې طریقې پکاروي او طالبان هم په دغه لار روان دي. How do you see the role of the international community? تاسو د عالمي ټولنې کردار ته څنګه ګورئ؟ د ښځو د انساني حقونو په لړ کې په عالمي اړخ لږه خاموشي ښکاري. If we think about the reasons for going to war in Afghanistan, افغانستان کې د جنگ درې عوامل وو: القاعده ختمول، افغانستان د طالبانو نه آزادول او د ښځو د حقوقو دفاع کول. 20 کاله پس نن طالبانو په کابل کې حکومت جوړ کړی او د امریکا جرنیل وایي چې هغوی ته ماتې نه ورکړې شوې.
کوم خلکو به چې د ښځو د حقوقو خبرې کولې هغوی هم وزغلي شوي دي. 10 کاله او په بلیونونو ډالر لګولو پس افغانستان په داسې حال کې دی چې د عالمي ټولنې د مرستې بغیر ډیر زر هلته یو سیاسي خلا جوړ دي شي او دغه خلا به نه یوازې د ښځو د زورولو سبب جوړیږي بلکې تشدد او توندلاریتوب هم بیا جړلې کولی شي. داعش، خراسان او د طالبانو حقاني ډلې ته به یو ځای پیدا شي او چېرته چې تشدد او بې ثباتي نو مدام د ټولنې کمزورې برخې ځپلې کیږي چې زیاتره ښځې د افغان ښځو لپاره دا د بې یقینۍ وخت دی. عالمي ټولنې ته د افغان ښځو د یرې او بې یقینۍ ته جواب ویل پکار دي. لا یوه میاشت شوې او که چېرې د عالمي ټولنې بې غوري دغه شان جاري وه نو نه به یوازې د افغان ښځو امیدونه او صبر تمام شي بلکې کومې ډلې چې د ښځو حقونو چکولو د لارې خپل کنټرول جوړول غواړي هغوی به هم په خپل مقصد کې کامیاب شي. Some analyst also says that you have to wait. ځینې څېړنکاران په دې نظر هم دي چې لږ د صبر نه کار اخیستل پکار دی. خو ستاسو په نظر کې د افغان ښځو دپاره د بې ثباتۍ په دې وخت کې د ښه راتلونکي څه تمې شته؟ If you can talk about the positives, the world today is not what it was 20 years ago. موږ مثبت اړخ ته کتلی شو. په 10 کالو کې په نړۍ کې ډیر بدلون راغلی دی. د ټکنالوژي په مرسته په سوشل میډیا هر څوک خپل قصه کولی شي. د معلوماتو هیڅ کمی نشته. خو کوم خلک چې په دې وخت کې د صبر نه د کار غوښتو خبره کوي هغوی په خپل نه دي ځپل شوي. انتظار به هغه خبرو ته کوو چې طالبانو په قطر کې د امریکا حکومت سره په شوی معاهده کې منلې وي. خو موږ ګورو چې د جنکو د تعلیم په هکله معامله خو د اوس نه ګډوډ ده نو بیا څه ته انتظار وکړي شي. د بې یقینۍ په دې وخت کې ضرورت دی چې یو عام افغان تن د ځینې حفاظتونو ضرورت دی. د کوم په بنیاد چې بې د سویري هغه خپل فیصله وکړي چې په خپل ملک کې به پاتې کیږي او د حالاتو مقابله به کوي. خو د بدقسمتۍ سره د یرې خورېدل شروع شوي دي په خاصه توګه د کابل نه بهر علاقو کې چېرته چې حکومتي واکداري پخوا هم مضبوطه نه وه. افغانستان کې موږ یوازې د کابل خبره نشو کولی نو ټول ملک هم دی چېرته چې د هغوی کنټرول ډیر کم دی. Thank you so much, Talia Fahmi, for giving us time on this important topic.